سلامونه درنو لیدونکو، نن درته د پنه ډک داستان لرم. تمه تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. یوه میرمن وایي وروسته له هغې مې چې کور پاک او منظم کړ، ورور مې راسره اړیکه ونیوه. راته یې وویل له خپلې میرمنې سره لیدو ته درځم. پخلنځي ته ننوتم چې یو څه ورته تیار کړم. د میلمه پالنې لپاره مې خاص څه ونه موندل. شیبه وروسته مې یو څو دانې مالټې پیدا کړې. ژر مې ترې جوس وویست او کله چې مې ورور او ورېندار راغلل، ګورم چې د ورور سره مې د میرمنې مور هم ده. د لومړي ځل لپاره زموږ کور ته راځي. یو ګیلاس مې ورېندار او بل مې د ورېندار مور ته کېښود. ورور ته مې پیپسي په ګیلاس کې راوړه. ورته مې وویل زه پوهیږم چې تاسې پیپسي خوښوئ. ګوټ یې ترې وکړ، پوه شو چې پیپسي ده. ناڅاپه یې خواښې ورغږ کړې چې پیپسي ماته راکړه، د معدې لپاره ښه ده. په دې وخت کې نو زه خجالته شوم. ورور مې له خجالته خلاص کړم. ورته یې وویل زه به درته بل ګیلاس راوړم. پاڅېده او ګیلاس یې واخیست. وروسته د شیشې د ماتېدو غږ شو. بیرته راغی او خواښې ته یې وویل وبخه چې ګیلاس رانه وغورځېده او مات شو، خو پروا نه کوي، له دوکانه یې درته راوړم. خواښې یې وویل ضرورت نشته، زما به پکې نصیب نه و. د خدای پامانۍ پر مهال مې ورور لاس کې یو څه پیسې کېښودې. په مینه او مسکا یې خدای پاماني واخیسته. راته یې وویل په ځان دې پام کوه. هو، ورورولي، خورولي او د وینې اړیکه همداسې وي. نو درنو لیدونکو، په خپلو خویندو همیشه مهربانه اوسئ.